فرمان کسکر ولی گرفتار شو او جیل ته لاړو ټول حقیقت معلوم شو که غواړئ چې تاسو هم ترې خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو نن په سوشل میډیا کې څه داسې خبرې روانې دي او دا کوم تصویر چې تاسو په سکرین وینئ نو خلک ورسره لیکي چې فرمان کسکر جیل ته لاړو او ارست شو فرمان کسکر چې ځان د پښتو ژبې شاعر بولي او خلک یې په دې خوښوي چې هغه په شعرونو کې ګډې وډې وایي او بې سوره شعرونه وایي نو ویل کېږي چې نوموړی فرمان کسکر نن شپه د صوابۍ په تاڼه کې دی او کوم خلک چې د جیل خبره کوي نو دا خبره بالکل دروغ ده ځکه هغه اوس د صوابۍ په تاڼه کې دی خو دا نه ده معلومه چې هغه په څه او ولې گرفتار شوی دی ځینې خلک وایي چې دی یې په شعرونو کې په غلا کولو نیولی دی خو دا خبره هم بالکل دروغ ده ځکه د کسکر شعرونه نه بلکې په خپلو شعرونو کې ټولې ګډې وډې وایي او نه هم په پاکستان کې تر اوسه دا قانون شته چې په شعرو غلا کولو دې څوک ونیسي او ځینې خلک دا هم بیا وایي چې اجراګانو په فرمان کسکر ریپورټ کړی دی خو دا هم لا پوره معلومه نه ده او نا تایید شوې خبره ده الله دې وکړي چې فرمان کسکر داسې کوم غلط کار نه وي کړی ځکه که هغه هر څه دی خو د خلکو په خوله یې خندا راوستي او که چیرته یې کوم غلط کار کړی وي نو باید ورته سزا ورکړل شي چې بیا په آینده کې داسې کار ونه کړي په هر حال موږ همیشه کوشش کوو چې تاسو له تازه حال څخه خبر کړو او کله چې موږ په اصلي حقیقت خبر شو نو له تاسو سره به د فرمان کسکر د جیل ته تلو اصلي وجه او لامل ضرور شریکوو د دې لپاره همدا اوس دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته د فرمان کسکر په باره کې پوره معلومات راوړو تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم